متحده عربي اماراتو د شارجې په ښار کې میشتو پښتنو او ملتپالو ګوندونو لخوا د عوامي نشنل ګوند مشر خدای بخلی بشیر احمد بلور فاتحه واخیستل شوه. د غونډې ګډونوالو بشیر احمد بلور یو ملتپاله او د پښتون ملت یو ستر سالار وباله او زیاته کړه چې پښتون ملت به د بشیر احمد بلور هغه هڅې چې د پښتنو د پرمختګ لپاره کړي تل لپاره په یاد ساتي. بهادري وه، د هغې کوم زړورتوب و، هغوی خپل ټول هغه څه دغه چې دي خصوصیات چې دي هغه ټول د پښتون قوم دپاره استعمال کړي دي. چېرته چې به سخته وه، چېرته چې به دماکه وه، چېرته به تکلیف و، هغه به هلته موجود و. هغه یو غیرتي سړی و، بهادر سړی و. همداراز ډېرو ګډونوالو د بشیر احمد بلور وژنه یو دسیسه وبلله او دا یې د پښتون ملت پر وړاندې د بهرنیو کورنیو کړیو لخوا یو ستر پلان وباله. دا ټول هغه خلک دی چې د پینډۍ او د پاکستان اسټابلیشمنټ راوستو په دې قبایلي علاقو کې دلته دیره کړو چې په افغانستان کې د خپل مقصد لپاره استعمال کړي. که څوک دا وایي چې دا هغه طالبي وژني یا بلې وژني، دا داسې خبره نه ده. دا د پښتنو د حق او د جنګ هغه خبره ده چې کم سړی د پښتنو د حق خبره کوي صرف هغه وژل کېږي. دا جنګ د پښتونو د پنجابي دی، دا د کفر او د اسلام نه دی او د بل چا نه دی. د پنجابي او د پښتون جنګ دی. نو که پښتانه ویښېږي خو ویښته شي، کنه کې داسې به مري. چې زما د مشر پته چاته ده چې د نن کارنر میټینګ دی او په هغه پسې څوک راځي او هغه ټارګټ کوي. د یادونې وړ ده چې بشیر احمد بلور څو ورځې وړاندې پېښور کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې ووژل شو. مشتاق احمد عادل، شمشاد ټلویزیون، دبی.